آیت نمبر 132 دی ووصى بها ابراهیم بنیه ویعقوب. ابراهیم علیه السلام خپل زامنو ته وصیت وکړو. وصیت سي تاکید او دا خاص کر د مرګ په وخت کې کیږي او دا ډېر ضروری دا وصیت کولی. او یعقوب علیه السلام هم خپل زامنو ته وصیت وکړو. څه وصیت وکړو چې الله تاسو ته لپاره په خپل دین خوښ کړی دی، یعنی اسلام. او موږ ته به څنګه پته لګي چې الله موږ له خوښ کړی دی؟ اسلام. ان اسلام نه علاوه به هر دین نه قبليږي. خپل خپل وختونو به د خلکو دین قبليږي، مګر اسلام پر راتلو بیا چې يهودیت یا عیسایت نه قبليږي. الله په نس بهترین دین اسلام دی. شاته دینونه ختم شو. ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام د دین خبره کوي. د ټولو دین اسلامو، ای په توحید، ټول په توحید. شریعت مختلفو، هغه هم امورونه مطابق لکه او چې څنګه شریعت. او دلته پته لګي چې خپل اولاد ته د اسلام په باره کې ویل پکار دي چې تاسو دین اسلام دی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. په دې حال کې تاسو مړ شئ چې تاسو مسلمانان یې. لا تموتن د دې څه مطلب چې لکه تاسو مړ کیږئ، یعنی د دې دوه معنی دي. یو خدای چې په دې حال کې مړ شئ چې تاسو مسلمانان یې، دویم په دې حال کې چې تاسو لمر راشي چې تاسو فرمانبردار یې. دلته پته لګي چې مرګ په مقرر وخت دی. او د مړ کېدو خبر نه مطلب دا دی چې داسې حال کې اوسېږي چې مسلسل تابعداري فرمانبردارو یعنی نیک عمل تاسو. او مرګ هم د فرمانبرداري سره یعنی نافرمانی ول کارونه مکوي. خپلی حالت یعنی آخري خاتمه د خکولو د لپاره ټول ژوند الله پر ځا کې تیرول پکار دي. او د دې د پاره دعاګانې مسلسل نیکي کول، نیکو خلکو نیکو مجلسونو کې کېناستل چې هلته وخت ډیر لګي، یعنی خراب ماحول خراب خلکو نه انسان ځان بچ کی. څنګه چې د انسان ژوند دی هغه څه به د مرګي، څنګه چې په څوک حالت کې مړ شي نو قیامت ورځ هغه حالت کې هغه پاسي. آیت نمبر 133 دی ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. يهوديانو به وی چې یعقوب علیه السلام موږ د يهودیت تعلیم راکړی دی چې تاسو همیشه يهودي اوسئ. کې الله تعالی فرمایي چې ولې تاسو هغه وخت حاضر وئ څو وخت چې هغه له مرګ راتلو. هغه مرګ حالت الله تعالی ځل ته بیان کو چې ادي ته بیانې چې لکه هغه خو د مرګ په وخت کې څه ویلو، یعنی کې قال لبنيه خپل زامنو ته ویلو چې ماته وایي چې زمانه پس په تاسو د چا عبادت کوي. او دینه پته لګي چې د هغه فکرونه غمونه بسو. او زمونږ سوسیتي مرګ په وخت کې د مال د اولاد د رشتو فکری چې د چا جون کې مسلسل دین هغه بیا د مر په وخت کې د دین خبرې کوي. او دلته دام پته لګي چې اولاد ته نصيحت مسلسل کول پکاري. عمر مطابق طریقه مختلف اولاد ته ویل پکاري. او د انبیانو طریقه بیا مختلفه ده. نن د جالي دور دی او دشمن زموږ ایمان ته ډېر خطرې پیدا کړي، ډېر خطر ده. اور موږ د اولاد ډېر زیات فکر پکار دی. اولاد د دعاګانې کوشش کول پکار نه کې کول پکار دي. قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. زامن ورته وایي چې ته د چا عبادت کې نو مونږ به هم د هغه عبادت کوو. چې ستا د آبا چا لکه مطلب څوک الهو یعنی ستا او ستا د پلار نیکه چې کوم الهو مونږ به هم د هغه عبادت کوو. دلته کې آبا کې حضرت اسماعیل علیه السلام خو یې ترو د یعقوب علیه السلام هغه هم پکې آبا کې راغی. دینه پته لګي چې تر هم پرشته کې د پلار بشان مقام لري. ونحن له مسلمون. مونږ مسلمانان یو، فرمانبردار یو، ځان ته مسلمانانو وي او ډېر فخر سره وایي چې صرف د الله فرمانبردار یو. آیت نمبر 134 دی تلک امت قد خلت لها ما کسبت. الله فرمایي دا ټول امت یو دا ټول چې کوم خلکو دا یو امتو یو جماعتو ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، یعقوب علیه السلام دي تیر شول. هغه چې څوکړل هغه ځان له وکړل، تاسو چې څوکړل نو تاسو ځان له وکړل. یعنی د هغه د اجر باغی ته ملاويږي چې څنګه وکړل او چې هغه وکړل هغه تاسو ته خو نه ملاويږي. یعنی تاسو صرف دغه قرباني یادوي او دغه په طریقه نه دغه په طریقه تل تاسو خوخي او که دغه په طریقه سي نو الله به کامیابیږي. یعنی الله به تاسو کامیابی ملاويږي نو تاسو به هم هغه بدله ملو شي. ولا تسالون عما او تاسو نه به د هغه څه سوال نه کیږي د څه چې هغه ملونه وکړل او چې څه هغه وکړل، مطلب څه نیکارونه قرباني چي. دلته کې هر بندله پیغام دی چې هغه جماعتونه تیر شول اوس خپل فکر کوي دغه په طریقه باندې زی نو تاسو هم کامیاب شئ. هغه ته چې ملو شو هغه تاسو ته ملو شي. آیت نمبر 135 دی وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. الله فرمایي چې يهوديان به وي چې يهوديان شي او عیسایان به وي چې عیسایان شي. تهتدوا تاسو ته هدایت ملو شي. د دې پیغام بس صرف داو چې دې دوه کې یو کې جوړ شي، یو تلګ ملو شي، نو تاسو کامیابی ده. یعنی د توحید پیغام پکې بالکل نو د دې خیال کې مطلب د دې په خیال چې فرقه کې راشه باقي د عملونو فکر مکوي. نن هم دا طریقه ده چې زمونږ فرقې تلګه بس راشي نو بس نجات ورته ملو شي. ډیر عمل کول ضرورت نشته. که هر چاته
مطلب داسې ډایرکټ جنتي بیا خو د جهنم به چاره پر جوړ شوی دی. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، الله فرمای چې تاسو وایي چې يهودي شي یا عیسائی شي نو په هدایت بشي. دې ته وایي چې لکه نه، بلکې په هدایت خو هغه دی چې په طریقه باندې د ابراهیم علیه السلام دی. افسوس نن هم يهوديان او عیسایان ابراهیم علیه السلام صحیح لکه سم نه مني. يهودي وایي چې لکه ابراهیم علیه السلام يهودي او عیسایان وایي چې عیسائی، حالانکه قرآن حق خبره وکړه، مگر د الله تعالی مگر د قرآن چې دی دا خبره دی نه مني. قرآن دا هم واضح کړه چې سورې آل عمران کې چې يهودیت او عیسایت خو ډېر د بعد خبرې دي. یعنی ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام په وخت کې خدا خبره بالکل نه وي. نو تاسو څنګه ویلی شئ چې ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام يهودي وو؟ اصل کې يهوديان او عیسایان ځکه گمراه شول چې دی خپل د هدایت ذریعہ پرې خو دي او به مقصد کې خطل. الله فرمایي ابراهیم علیه السلام حنیف وو. حنیف مطلب یو مخیزی یکسو انسان، صرف د یو ذات لپاره یکسو، صرف د الله منله اور منلې ده. ابراهیم علیه السلام ټول جون صرف د یو الله په عبادت او اطاعت کې تیر کو. ځکه وته بار بار په قران کې اول به تور مثال د ابراهیم علیه السلام مثال نوم الله تعالی راولي د خلکو ته حنیف صفت ولا ورکو. نن مسلمان حنیف نه دی، هغه هر طرف ته سر کته کړی دی، خلکو ته رسمونو رواجونو ته دین ته هم اور اولاد خوشاله ده پاره هم دنیا ته هم. نو ځکه خو کامیابی نشته، کامیابی نه مومي. وما کان من المشرکین، ابراهیم علیه السلام مشرک نو. د مکه مشرکانو به وی چې موږ د ابراهیم علیه السلام په طریقې یو هغه مشرک وو، ځکه موږ هم شرک وو. الله دلته درې واړو ته خبره د دې واړو خبره رد کړه چې ابراهیم علیه السلام نه يهودي او نه عیسائی او نه مشرک وو، یعنی چرته شرک نه وکړي. د شرک نه هغه تښتیدل وو. آیت نمبر 136 دی قولوا آمنا بالله وما انزل الینا. دلته کې ټول مسلمانانو ته ویل شو چې تاسو ټول وایي چې آمنا بالله، چې موږ ایمان اورید په الله. دلته کې الله تعالی اصل کې حنیف جوړېدو طریقو خوله چې اول په الله ایمان اوري. په الله ایمان اورل څه مطلب؟ یعنی په خله ویل خاصان دي، خو په الله ایمان اورل مطلب دا چې الله منل رب الہ او دین بیا بل اوچته رشتہ بل نه، یعنی چې الله بیا لوی ګڼل او چې بل څوک سره اون ګڼل مطلب شرک نه دی کول. او مشرکین به هم په الله ایمانو، زموږ هم په الله ایمان دی، ځکه چې زموږ مور په ایمان وروړو. مګر دا صرف د خپل خبرې نه دي. ایمان وروړل بیا د الله هر حکم منل، مکمل اطاعت کول او جون صرف الله مرضی مطابق تیرول. دویم کار په هغه ایمان وروړل چې الله نازل کړی دی نه کتاب، او په هغه هم ایمان وروړل چې ابراهیم علیه السلام او باقی ټول انبیا باندې نازل شوی دي. په موسی علیه السلام، په عیسی علیه السلام، یعنی مسلمان هم چې خپل مسلمان په خپل کتاب هم شته ایمان، او شاته ټول کتابونو باندې هم ایمان لري چې هغه چې د الله طرف نه او قران هم. مګر نن هغه شاته کتابونو نه منل کیږي، مګر نن به صرف قران منل کیږي. هو ایمان صرف لرل چې او پیغمبران ناغلي دي یا الله کتاب ور کړی دي. لا نفرق بین احد منهم، یعنی مونږ په دې کې د یو نبی هم انکار نه کوو، فرق پکې لګ نه کوو، ټول منو. يهود دا حال چې عیسی علی السلام نه مني، اسماعیل علی السلام نه مني، او عیسایانو دا حال دی چې موسی علی السلام نه مني، او د دې دواړه چې دی نبی صلی الله علیه وسلم نه هم انکار کوي. نو هغه چې ټول مني د ټولو عزت کوي، مطلب پکار خدا چې لکه دی ټول مني د ټولو عزت کوي. ونحن له مسلمون، او تاسو وایي چې موږ مسلمانان یو، د الله فرمانبردار یو، صرف د هغه د دې صرف لکه د هغه موږ منو د هغه فرمانبرداري، او د کې بیا د نورو نه منل کیږي. آیت نمبر 137 دی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بیا کچری هغه ایمان وروړي، هغه څوک یعنی يهوديان، عیسایان، مشرکین، یعنی هر څوک چې موږ پکې هم بیا راځو کچری دی ایمان نه وروړو، هغه سي څنګه چې تاسو ایمان نه وروړي دي، تاسو مطلب نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام، یعنی ایمان ود دې پشان وروړي، البه هغه ایمان قبليږي، هغه په هدایت وی بیا. او داسې ایمان وروړل سګران نه دي، بس هغه په نقش قدم باندې تللی، هغه فالو کول دي، هغه اتباع کول دي، د لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام جون تکتل دي، هغه مطابق بیا جون تیرول دي. یعنی دغه پشان هونه شي کېدوی، مګر هغه فالو کولی شو، دغه باندې کو کې دغه چې کوم نه کې څنګه کړی دي، دغه علم کې، دغه په سخاوت کې، دغه صدقه خیرات په کولو کې، عبادت بهترین طریقې کولو کې، او اخرت لپاره قرباني ورکولو کې مسلسل په دلار اوسېدل، یقین او امید سره، او د هر څه لپاره ډېر کوشش او مهنت کول، دعاګانې کول پکار دي چې موږ د هر څوک کو او د هر څه مسلسل کول. فإن تولوا، بیا کچری هغه مخواړي حق خبره نه قبلې، یعنی داس ایمان نه وروړل غواړي، نو بهشکه بیا دی په ضد کې دي. یعنی کدی مخالفت کوي چې څوک عمل کوي یا نه منل غواړي، عمل نه کوي یا نه منل غواړي، نو هغه بیا مخالفت کولی شي، یعنی هغه بیا د الټا کار کولی شي، د دین خلاف بیا دی خپل کوششونه کوي، او د دین ختمېدو لپاره دی منډي وخی، مخاړول کې بیا دی گمراهي کې بیا د دې څه فائدہ نشته. مطلب دا چې خپل ایمان بچ کولو کې فائدہ ده، کچری دی ایمان بچ کو الغیری
او ایمان به کول د پاره دا خبره ده چې انسان خپل ایمان باندې مضبوط شي او که مضبوط نشنو بیا نقصان کې د دنیا او آخرت کې فسيكفيكهم الله فرمایي چې ایمان مضبوطی نو بیا الله تسلی ورکړي هغه خلکو له الله نبی صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړه چې اے نبی صلی الله علیه وسلم فکر مکوئ ډېر زر به الله تاسو له د هغې مقابله کې کافی شي یعنی دی مخالفت کوي مخکې هم دی کړی دی کوي د دې چې دی د دې په ضد کې نختري مګر تاسو له الله کافی شي وهو السميع العليم او الله تعالی اوریدلو والا دی او دا چې د دې چې سوي سازشونه کوي په زړونو کې چې د دې سدي بغض دی حسد دی ضد دی د اسلام خلاف ناغه هم الله ته پته را مطلب دا چې تاسو فکر مکوئ د هر څه الله ته پته الله ورته ګوري آیت نمبر 138 دی صبغة الله ومن احسن من الله صبغة الله رنگ د الله رنگ څه مطلب د الله رنگ د الله دین ته ویل شوی دی عیسایانو خپل ماشومان چرته بوتل او زیړ رنگ به پیواچو او وی به چې دی عیسائی شو الله فرمایي چې رنگ پټولو کې خوري د الله رنگ دی او صبغه هغه رنگ وی هغه رنگ ته وایي چې هغه واچول شي یعنی دا پیدایشي نه ملاويږي دا به اچول غواړي او دا رنگ به څنګه په نظر راځي دا د څه کپړو په شان رنگ نه دی بلکې دا داسې رنگ دی چې په کتو بل بنده ته الله تعالی یاد شي او دا انسان ظاهري اعمال اخلاق خبرې کول چال چلن ګرځیدل باقی طور طریقې د دینه بعد د دې رنگ پته لګي ومن احسن من الله صبغه یعنی د الله د رنگ نه د بل چا رنگ کول دي مطلب الله خبره کوي چې د چا داسې رنگ کول دي د الله د رنگ نه یعنی رنگ خو صرف د الله کول دي نو موږ ته د چا رنگ کول ښکاری موږ د خدای انګريزانو د کپړو د غیر رسم رواجونو د غیر طریقو د غیر خبرو ځکه خدای په شان کارونه کوو د په شان رنگ را باندې خلګي مطلب هغه چول غواړو نو دا مطلب د دین متړي ساده دین ښکاری او ساده اخترونه موږ چې د کې سمزي مزي هټل په دغه خبرو کې نه الله فرمای د الله رنگ نه زیات بهترین رنگ د بچا نشته نن دا په چا خنه لګی چې خو خنه د دین تر اتل دین باندې اوسېدل نو مسلمان تم خنه نه ګنن یعنی مسلمانانو به دین خوشاله دله وخت نه ور کوي او د دې رنگ نه تختی د دین نه تختی او چې څوک د الله رنگ اغستل غواړي نو باقي رنگونه به پرې خودلم غواړي لری کول به غواړي او دین او دنیا ول رنگونه نشي اوسې کېدي دین او دنیا د دواړه رنگونه نشي اوسې کېدي د الله رنگ به پسس کې اچو یعنی په خبرو کې په معاملو کې په لین دین کې په خوراک کې او حلال کمایې کې بجنتی رولو کې الله فرمایي ونحن له عابدون اور مونږ د هغه ذات عبادت گزار او اطاعت گزار یو عبادت مطلب چې انتهایی لکه محبت سره مینې سره سر کته کول عظمت سره لویواله سره د الله عبادت کو نه الله لویواله پزره کې راوستل او له سره عبادت کو نه دا وایي چې دا لکه مطلب مونږ عبادت کوون کی خو څنګه عبادت چې انتهایی مینې سره خشوع سره توجه سره او عظمت سره آیت 139 دی قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم الله فرمایي دي ته وایي چې تاسو جګړه ولې کوي در په باره کې عرب هغه تاسو هم رب دی زمونږ هم رب دی يهوديان او عیسایان رب مني نو هغه تاسو هم رب دی نو تاسو ولې به جګړه کوي الله په باره کې نن هم ټول یو الله یو کعبه یو قران مني بیا هم په جګړه یې ورخه جګړو کې فرقې شول نو هم داسې بدی هم جګړه به کولې ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم الله فرمایي بس ټیک ده وای دي ته چې لکه زموږ د پاره زموږ اعمال دي او تاسو لپاره تاسو عملونه دي یعنی که تاسو به دي خوشاله یې نو کوي او د مسلمان کار صرف خبره کول دي نه صرف مطلب څوک زبردستی نشي کولای په چا باندې نه څوک په چا باندې دین زبردستی راوستي شي نه څوک دین ته په زبردستی راوستي شي ونحن له مخلصون او مونږ صرف هغه د لپاره خالص یو مخلص او مخلص کې فرق کی مخلص هغه چې الله ځان د لپاره خوښ کړي او مخلص هغه چې ځان صرف د الله د لپاره خوښ کړي مطلب ځان له صرف الله خو کړی ساري اور مخلص چې هغه لکه مطلب مخلص چې هغه انبیا دي او مخلص مونږ یو لکه مطلب چې مونږ چې ځان کې اخلاص پیدا کو نو چې مونږ اخلاص سره الله تعالی خو کړو نو اخلاص مطلب چې څه قسم شرک ریا پکې نه وي نو الله تعالی صرف خالص عمل قبلي اخلاص دای چې انسان خپل نیکه پټي ساتي خپل عمل سپک غني او مطلب حقيري غني چې قبول بشي او کنه اخلاص ځان کې انسان پیدا کی اور اخلاص پیدا کول په ځان کې څه ګران کار نه دی مګر اجر ډیر زیات دی که چا ځان کې پیدا کو آیت نمبر 140 دی ام تقولون ان ابراهيم او اسماعیل او اسحاق الله فرمایي چې دی وایي چې یعنی يهوديان وایي چې لکه دی ټول يهوديانو یعنی کې ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام یعقوب عليه السلام او دغه اولاد عیسایان وایي چې عیسایانو الله فرمایل قل دې ته وایي چې دله جواب ورکړي مطلب جواب راکړي چې تاسو څنګه پته را تاسو پته یا الله ته زیات پته ده تاسو خو د ټولو یا يهوديان جوړ کړو یا تاسو عیسایان جوړ کړو دا خو الله ته زیات پته ده چې هغه سو څنګه وسو کوی نه دا چې کوم پیغمبران تیر شي ویلي
ومن ازلم ممن كتب الله فرمایي د هغه نه زیات غټ ظالم بل څوک کی چې گواهی پټ کړي یعنی چې هغه سره د الله ته طرف نوي د الله گواهی څه مطلب چې دي سره یعنی د دې کتابونو کې وو دي ته حقیقت پته ده چې ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام دی يهودي نه عیسایو او دې ته د نبی صلی الله علیه وسلم هم پته چې آخري نبی دی مګر دې دا گواهی پټ کړه نو دین زیات ظالم څوک کی دي شي وما الله بغافل عما تعملون الله تعالی غافل نه دي دا غسنه چې لکه تاسو کوم عملونه کوي او الله تاسو د دې خبرو گواهی پته ده چې تاسو پټوي او بیا هم تاسو نه منئ آیت 140 دی تلک امت قد خلت الله فرمایي چې دا د امت یعنی د ابراهیم علی السلام یعقوب علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام او دا د امت خلک مګر هغه چې ځان له اوکړن هغه سره دي دغه د پاره دي او تاسو په هغه فخر کوي دغه د پاره جنگونه کوي چې هغه يهودي او یا عیسایو یعنی په دې خبرو تاسو څه ملاوي شي هغه چې څه وکړل هغه ځان د پاره وکړل او تاسو چې څه کوي نه تاسو ځان د پاره کوي ولا تسالون او تاسو نه بدا سوال نه کیږي چې هغه وسه کول دا آیت پیغام ورکړي چې په خپل عمل کوي د خپل مشرانو خبرو په کولو دا مو وایي چې تاسو هغه شوي یا هغه پشان شوي یا تاسو به دغه په وجه وبخل شي نه به تاسو دغه په وجه جنت ته سي تاسو به د خپل عملونو ته خیال ساتئ په خپل عملونو ځان لکوي دغه په طریقو بځي او علاوه چې تاسو مشران صحیح وي په صحیح لار وي او کاغي هر څنګه خو تاسو خپل عمل کوي د خپل عملونو به دا ثابتوي او د صحیح مشرانو اعتبار کوي